دستر بندی مبارک حافظانو گلانو خوشحالی مبارک 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 دستر بندی مبارک حافظانو گلانو خوشحالی مبارک. موږ د مدرسې تقریبا شپږ کاله کېږي چې د مدرسه موږ جوړه کړې ده او دلته درسونه کوو او موږ سره الحمدلله د حفظ او ناظرې د تجوید او د یو دوه درجې کتابونو طالبان دي الحمدلله. نن الحمدلله موږ سره د تجوید طالبان فارغ شوي دي او 15 نفره تجوید دي او 6 نفره حافظان دي چې حفظ یې کړی دی او موږ سره همدارنګه د ناظرې شاګردان دي او 20 نفره هغه ناظرې نه خلاص شوي دي. تقریبا 4 کاله مې کېږي دلته زده کړه کوم د نوراني قاعدې نه مې شروع کړې او د تجوید علمه پورې مې دلته زده کړې کړي او ډېر خوښ یم په دې خپل هغه باندې چې ټول خپل بچي د دې علم او د تجوید علم او د ناظرې او د حفظ درسو ته ولېږي او د حفظ ترڅنګ د تجوید علم هم ورسره وکړي ځکه چې دا د قرآن کریم سره ډېر ضرور دی. موږ د تجوید تقریبا 2 کسان او هغې کې 15 د تجوید حافظانو په حضر سره قرآن کریم واورولو او هغه 2 کسانو قرآن کریم حضر پوره کړی نو موږ تجوید 15 کسانو الحمدلله ښه په ترتیب سره ښه مجاود قاري اوس موږ الحمدلله قاري صاحب د افغانستان په سطحه باندې ښه ټیټ قاري صاحب و هغې ته موږ ښه په ترتیب سره هغې موږ ته درسونه وویلي. منور مجلس تا معطر مجلس تا 15 حافظان هغوی تجوید کړی او 15 هلکانو بچو زموږ هغوی شپږو هغوی حفظ کړی او 100 په ناظره قرآن ویلی اسلامي نظام را باندې قایم ده علما راغلي شیوخ راغلي نعتخوانان شاعران راغلي د دې ماشومانانو پلاران او ترونه نیکونه به راغلي آواز بم ډیر ځای پورې ځي نو دا یاد ساتئ زما عزتمندو چې زموږ هره ورځ د لوی اختر ورځ د وړوکي اختر هم نه او هره شپه دا د قدر شپه ده ای خواجه چې جویی ز شب قدر نشانی هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. زموږ دا برادر محترم او زموږ شاګرد بچی قاری مولانا عبدالله مفکر صاحب ډېر متواضع او مخلص سړی ده تاسو یې وینئ خدای ورته ښه چهره او قوارم ورکړی الله ورته مدرسه ورکړې او الله ته عالم جوړ کړ اسلامي نظام را باندې راغی الله مدرسه ورکړه د حافظانو د قراء استاد الله جوړ کړی. عمل په قرآن وکړه مسلمان په دنیا کې دوران باغچی میں تازه گئی دی کی دی د دوړو جهانونو کامیابی دی کی دی رازا راش قرآن تا خوشالی دی کی دی د دوړو جهانونو کامیابی دی کی دی قرآن زمون د پاره د صراط مستقیم وګران طریقې دا زندګۍ دی کی دی د دوالو جهانونو کامیابی دی کی دی من غواړم په دنیا باندې قرآن قانون د قرآن من غواړم په دنیا باندې قانون د قرآن زنجیر د غلامۍ زنجیر د غلامینا آزاد
آزادی دی کی دی زنجیر د غلامینا آزادی دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی تجوید حافظ صاحبان و قاری صاحبان و والدین تا مبارکی ویما اندارنگا کم حافظان چې موږ سره سره تجوید کړی او هغه وروسته بعض طالبانو حفظ کړی تقریبا یو 15 نفره د تجوید دي او هغه کې یو 2 نفره نور مو چې هغه حاضر نو خلاص کړی هغه زموږ دستربندي ونه کړه زموږ د تجوید استاد دلته ناست دی د مدرسې الحمدلله ډېر یو ښایسته عالم ډېر یو ښایسته حافظ په سطحه د افغانستان نو هغه سره الحمدلله دا ټولو قاري صاحبانو حاضر تیر کو مکمل چا چې حاضر نه دی تیر کړی هغه ته هم دستربندي ونه کړه او د هغه نه وروسته چې کوم طالبان موږ سره دلته دي هغوی حفظ کړی 6 نفره دي الحمدلله د هغوی قرآن شریفونه ټول برابر دي همدارنګه کوم چې موږ سره د ناظرین طالبان دي تقریبا 22 نفره هغوی الحمدلله ټول سره یو سپاره حفظ هم کړی دی او همدارنګه دغه معلمین چې دي د حافظان او ټول قاري صاحبان د ناظرین طالبان دا زمونږ عاجز دی د دې نه دا د دې کلیوالو او د دې عامو مخلصینو مسلمانانو برکت دی که موږ چې کوم خدمت کوو دا خو زموږ د وس نه دی د مدرسې ډېر غټ خدمت دی دا د ټول د دې کلیوالو د مسکندرۍ د علاقې د خلکو چې زموږ زموږ مدرسې ته چې کوم ملګري ته موږ ویلی خدمت مو ورته ویلی نه یې نه دی ویلی یا نه دي یا ډېر خو چې خدمت مو ورته ویلی نه یې پکې نه دی ویلی الله دې ورته اجرونه ورکړي همدارنګه چې نور بعضې ملګري دي د علاقه کې نه دي د علاقې نه لرې دي نو موږ ورته خدمت ویلی دی نو هغه یې نه دی ویلی نو الحمدلله ټولو مسلمانانو څوک چې پکې نیک نظر هم وکړی الله دې ورته اجر ورکړي په انسان او مسلمان باندې د ایمان وروسته بل لوی نعمت چې علم دی دغه طلبا دي د قرآن کریم زده کړه ده دا احسان یې په موږ کړی موږ علما کرام دغه طلبا حافظان د دوی والدین هغه والدین چې خپل بچیان مدرسې ته راوړلي دي او په میاشتو میاشتو کې لري هغه بچیان چې خپل ګران والدین یې په کور کې پرېښي دي دوی دلته د الله جل جلاله د کلام د زده کړې لپاره راغلي دي دوی او د دوی والدین دي د دغې لوی نعمت او د الله جل جلاله شکر ادا کړي چې الله جل جلاله د خپل دین او د قرآن کریم د زده کړې لپاره قبول کړي دي د زړه سره نږدې کړه د الله عظیم کتاب ښکاره ستا د مینې قربانۍ دي کې دي د دواړو جهانونو کامیابۍ دي کې دي ټولو مسلمانانو ته مې دا پیغام دی چې خپل زامنو باندې حفظ مو کې او همدارنګه تجوید ورمانې وکړي ځکه چې تجوید ډېر مهم دی زمونږ او ستاسو معاشره کې ډېر داسې مروج نه دی خو زمونږ چې فکر وکړو څونه چې اکثریت موږ ورته تلاوت ولو د بعضې خلکو نو ډېر د تجوید قواعدو باندې صحیح نه وي نو باید کوشش وکړي تجوید وکړي هغه نه ورسته علم وکړي خپل په بچیانو باندې تعلیم باید ضرور وکړي مبارک دستر بند مبارک حافظان گلان خوشحال